سهار په خیر. دغه میسج ولې خلک وژني او په چین کې د کوچنیانو پر چمنو کولو باندې تاسو میلیونر کېدای شئ؟ یوې ښځې ولې د یو رنګ دپاره خپل خاوند پرېښوی؟ یو نفر څنګه په دماغ باندې لرګاډي ودرول؟ د ویډیو د شروع کېدو تر مخه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. راځئ د ویډیو پر طرف. 1989 په روسیې کې د ای فرینکل په نوم یو نفر وو چې د خپل د دماغ په زور سره د شیانو د درولو دعوه کول چې هغه 2 مټران د دماغ په زور سره درولي وه او بیا وروسته د لرګاډي د درولو دعوه کول. یو ورځ په ډیر غټ زړه سره د لرګاډي مخ ته ودرېدی. لرګاډي چې د زړورتیا ولیدل نو ودرېدل. داسې فکر لمه کوئ ځکه لرګاډي پر د سر وختل، پر هغه ځای داسې خوړین سو. الټرا کریپټرن دا هغه خلکو ته ویل کیږي چې په هیڅ شي باندې خبر او تاسو به داسې مشورې درکوي لکه د چې هغه شی جوړ کړی یې. مثال یې لکه یو څوک چې وایي چې راشد خان سم بالینګ نس کوي، دا بال داسې کیږي او دی داسې کوي، خو په حقیقت کې به د په کرکټ د افغاني سر له نخلاصيږي. دا خلکو ته الټرا کریپټرن وایي چې تاسو شاوخوا به ډېری داسې خلک د دې خبر په اورېدلو سره به تاسو خپل قضاوت وکړئ چې نارینه بې وفا دي که نجونې. د هندوستان په ډیلی ښار کې یوه ښځه 20 کاله د واده کېدل چې د رنګو په سیالي کې یې صحیح رنګ انتخاب کړي. د کلر کینګ اپلیکیشن 15 لکه جایزه یې وګټل او خپل خاوند یې پرېښوی. وایي ماته نور د ده ضرورت نشته. د هندوستان په ګجرات ښار کې یو نفر ته د انجلۍ میسج راغلی او وروسته یې ملګرتیا ورسره شروع کړه او یو ورځ به یې په ټلیفون کې ورته ویل چې زه ځم د باندې یو څه کار لرم. انجلۍ ورته وویل زه هم یو ځای ځم، ما هم هلته ورسوه. او وروسته یې هغه انجلۍ پورته کړه او انجلۍ هلک داسې د یو ځنګله خواته بوتلی او هلته انجلۍ کښته کېدل چې موټر یې ودروي او انجلۍ یو څو نفر راغوښتي وه. پر هغه هلک یې حمله وکړه او ورته ویې ویل که دې 3 لکه را نه کړې انجلۍ بیا عریضه در باندې کوي چې ده زما سره غلط کار وکړي. او وروسته هغه نفر د ملګري څخه پیسې راوغوښتې او وروسته پولیس هغه غله ونیول. دا هر څه د دغه میسج څخه شروع شوه. سهار په خیر. یو نفر مریض وو. ده غوښتل چې د ډن فلم 2مه برخه وګوري خو دی نو خبر چې د ده څونه وخت پاته دی. دا خبره تر ډایرکټر پورې ورسېدل. وروسته هغه ډایرکټر 6 هفتې فلم د ریلیز کولو تر مخه خپل شخصي لپټاپ هغه مریض ته ورواستوي. هغه چې د 2مه برخه وکتل یو څو ورځې وروسته مړ سو. آیا په تاسو کې څوک کلب کوي؟ دا وګورئ چې د جواب فلم څخه په پیچکاري باندې بنجن جوړ کړي. هغه خلک چې کلب کوي او غواړي ژر بدن جوړ کړي نو دوی پیچکاري لګوي چې بدن یې وپړسیږي. دا ستاسو صحت ته ډیر تاوان کوي. ځینې خلک دغه د لاسه مړه سوي هم دي. آیا تاسو د چپلای خوړل لپاره پیسې ورکوئ؟ په جاپان په شانشیکویزا په نوم رستورانت دی چې هلته خلک د چپلاخي وهلو لپاره $2 ورکوي. دا د هغو لپاره ده چې ډیر شراب یې څښلي نشئ او یوه نجلۍ پر دا مخ یو څو چپلاخي ووایي چې یو څه بیداره سي. عجبه ده خو رښتیا دي. ستاسو دغه ورځې په یاد دي؟ پر دغه چوکۍ به د وریښتانو د سمېدو لپاره کښېناستاست ځکه هغه وخت دا چوکۍ ډېرې جګې وې او موږ کوچنیان وو. مګر اوس دا چوکۍ ډېرې کښته کېږي. نور به تاسو هغه د پخوا تختې په رقم چوکۍ نه ووینئ. په چین کې د کوچنیانو پر چمنو کولو باندې تاسو ته پیسې درکوي. هلته 19 یا 20 کلن خلک کولی شي دغه وظیفه وکړي او ټوله ورځ د کوچنیانو چمنونه وکړي او پیسې وګټي. دا خو چندانې وظیفه نه ده خو اکثره خلک یې کوي. ستاسو سره یې ده داسې وظیفه د لیپې داسې تاسو یې کوئ. د جاپان په تشنابو کې د سندرو او ډلو لپاره امپتریانې مشرولي دي چې کولی شي اواز یې هم قرار او په زوره کې او په ارامه سره خپل کار وکړي. او دا د دې لپاره هم دي چې د باندې د دغه اواز ونوځي نو تاسو کولی شئ چې د هغه شرم څخه د خلاصون لپاره سندره په زوره ولګوئ او خپل کار وکړئ.